سراج الدین حقانی خپلو جنګیالیو ته خلک په زور نه بلکې په مینه او اخلاص خپل تابع کړئ. سلام، وخت مو بخیر. پام وکړئ د نن ورځې تازه خبر ته. د طالبانو د کورنیو چارو وزیر سراج الدین حقانی خپلو پلویانو ته په یوه غونډه کې خپل عسکر مخاطب کړي او ویلي دي خلک په مینه او اخلاص تابع کړئ، نه په زور. نوموړي ویلي د خلکو پر وړاندې له کبر او تکبر ځانونه وساتئ او نرم چلند وکړئ. له خلکو سره سم چلند ولرئ. له خلکو سره له توند او تیزو خبرو ډډه وکړئ. خلک په مینه او اخلاص خپل تابع کړئ، نه په زور. دوستانو ته او درنو راځي چمتو کله خبر تر بیا په الله سپارم. ښې جاري